خوښې واده نه کولو په وجه باندې جینۍ ولګېدې او د کور 27 کسانو چې دي نو دا ختم کړل. ویډیو به راسره لږه مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا جینۍ ولګېده او 27 کسان یې ولې ختم کړل او په کومه طریقه باندې ختم کړي دي نو تاسو به حیران شئ. ملګرو تاسو وګورئ که نه د پښتنو په معاشره کې چې چېرته جینۍ او هلک یو بل خوښ وي نو هغه جینۍ چې ده نو هغه هلک له بیا چېرته هم نه ورکوي. نو داسې داسې هم شوی وه که نه چې دې جینۍ چې ده نو یو هلک خوښ و نو خاندان والی چې ده نو دا جینۍ هغه هلک له نه ورکوله. دا جینۍ چې ده نو هغه هلک ډېر زیات خوښ و او دوی ویل چې زه به دغه اخلم او زه بل هلک نه اخلم. ملګرو داسې وشوله که نه چې دوی په کور کې 27 کسانو دا جینۍ ولګېدله او په سالن کې چې دی نو دوی ته زار واچولی. چې کله ورته زار واچولی تقریبا چې دی نو دوی چې دی نو 27 کمه کسان چې وو په دې کې 13 کسان چې دی نو دا ختم شوي دي او دا 14 کسان چې دی نو دا اوس هم په هسپتال کې پراته دي. په هسپتال کې زیر علاج ډېر په سیریس حالات کې دي. نو دا اوس هم پراته دي. د دې جینۍ نوم چې دی نو حاسیه بیبي دی او دی چې دی نو خپل له کور خاندان له چې دی نو تقریبا 27 کسان له زار ورکړي او د نور هم حالات ډېر زیات خراب دي. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. ملګرو تاسو وګورئ که نه چې جینۍ او هلک یو بل خوښ وي پکار چې دی واده وشي ځکه جینۍ هغه هلک له ورکړي چې کوم هلک د جینۍ چې دی نو خوښ وي ځکه که نه چې هلک کومه جینۍ خوښه وي پکاره چې هغه وله واخلي. دا چې نو ټول عمر چې دی نو دا رشته وي دا تر مرګه پورې دا رشته بیا قایمه وي. ملګرو نو ټولو ته هم خاص دی چې چېرته هم داسې قصې مه کوو بیا پکې داسې حالات راځي که نه خاندان هم ختموي. جینکۍ نن سبا که تاسو هلکان او جینکۍ وګورئ چې کومه جینۍ یو هلک له نه اخلي نو هغه هم چې دی نو خپل خاندان ختموي و چې ما له دغه جینۍ واخلئ. دا سوچ نه کوي که نه چې زما د خاندان چې دی نو زه راغټ کړی یم زما مور و پلار چې دی نو په ما څومره خواري کړله دې ته بیا سوچ نه کوي. هغه خواهش دومره وکړي که نه چې تاسو سوچ هم نه شئ کولی. اوس دا حسیه بیبي چې دی نو دا اوس هم په جیل کې ده ځکه که نه چې دې 27 کسان له زار ورکړلي په دې کې 13 کسان چې دي نو دا د دنیا نه رخصت شوي دي او دا 14 کسان چې دي نو دا اوس هم په هسپتال کې زیر علاج دي. حالات یې مکمل طور باندې خراب دي تشویشناک دی. نو ټولو ته مې خواست دی که نه چې جینکۍ او هلکانو له چې جینۍ او هلک یو بل خوښ وي پکاره چې دا وله ورکړلی شي او دوی چې دی نو دوی خپله زندګي تېره کړي. جینۍ او هلک یو بل خوښ وي نو تاسو ته بیا وروسته هېڅ ویلی نه شي چې دا جینۍ زما نه وه خوښه او جینۍ هم داسې نه شي ویلی چې زما دا هلک نه و خوښ. نو ټولو ته مې خواست دی چې ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او چېرته هم داسې کارونه مه کوئ. اول خو پکار چې د مور و پلار په خوښه باندې واده وشي نو هغه ډېر زیات ښه وي ځکه که هر څه مسله وي نو بیا دوی مور و پلار له زور ورکوي او چې چېرته په خپله خوښه وکړي نو بیا ډېر غټ ناکام هم کوي. ګورئ ښه ویډیو ټولو پښتنو سره شیر